السلام على رسول الله وبعد. زه توریالی تائب یم د تعاون د خیریه بنسټ مسؤل. موږ ژمنه کړې وه چې ان شاء الله العزیز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ همداسې د ګیان ولسوالۍ هغه زلزله ځپلو خلکو ته به هغه اساسي او بنیادي کارونه کوو چې په هغه کې د سروې له مخې چې موږ سروې وکړو دغه خلکو ته یقینا ډېرې مرستې رسېدلې دي د اوړه په برخه کې د خیمې او کېږدي او دا شیانو په برخه کې خارجي او داخلي موسسات ټولو مرسته کړې. خو هغه بنیادي ستونزه د دې خلکو چې د هغه د اوبو نشتون چې حتی ځینې ځایونو کې اوبه شته هغه هم ډاکټرانو طبیبانو صحت ته مضر بللي دي او ویلي دي چې دا اوبه حتی د څښلو نه دي. نو تعاون خیریه بنسټ لله الحمد په دې وتوانېده چې دلته د برمو په کیندلو باندې شروع وکړي. موږ همدا اوس د 12 برمو لپاره ان شاء الله العزیز آمادګي لرو چې 12 برمې دلته د برمل ولسوالۍ دغه ډنګر لګړ چې ورته وایي دلته برمې شروع کوو. همدا اوس ان شاء الله العزیز تاسو به خپله وګورئ چې افتتاح مو وکړ او شروع کوو. دا راز اوس دلته مولوي صاحب او نور مسؤلین چې موږ ته کوم هغه وکړي چې دلته سروې راته وښودل چې تقریبا د 22 کویانو ضرورت دی چې باید وویل شي. نو موږ په نورو خیریه بنسټونو باندې همداراز په بهر میشتو هیوادوالو چې هغوی پانګوال دي او سناسه الله پاک دنیا ورکړي دي په هغوی مو غږ ده چې تاسو دلته ځانونه ورسوئ که ځانونه نشي رسولی موږ ته مو مرستې راولېږئ ان شاء الله العزیز د مسؤلینو او د نورو ملګرو په حضور به ان شاء الله العزیز تاسو مرستې په مهمو ځایونو کې لګېږي په اساسي بنیادي او داسې کارونو کې به ولګېږي چې هم د دنیا خیر او هم د آخرت خیر به پکې وي.